امریکا هیواد د جنگي مهماتو ډکه بارولونکې الوتکه نن اسلامي امارت ته تسلیم کړه چې پکې سپکې او درندې وسلې موجودې وي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. نن د اپریل په 20 تاریخ امریکا هیواد هغه مهمات چې اسلامي امارت لپاره یې ځانګړي کړي وو نن یې رسما اسلامي امارت دفاع وزارت ته تسلیم کړل چې پکې درندې او سپکې وسلې موجودې وي. دا مهمات به د اسلامي امارت په ځانګړي ځواکونو البدر 314 قطع او الفاتح ځواک وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا هیواد غواړي چې د اسلامي امارت سره اړیکې لا پراخې کړي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.